سلامونه او مینه ټولو خویندرونو ته تل ښاد و آباد اوسئ. قدرمنو، تاسو یې ګورئ، ستاسو په چوپړ کې دي هر څه. 15 کاله وشو چې د افغان وژنه روانه ده. داسې وژل کېږي چې په جنگ کې خیانت شمیرل کېږي، په اسلام کې ظلم فساد شمیرل کېږي، او وحشت دی. تکتیکونه دي بدلیږي، کله په یو نوم کله په بل نوم. جنگ دی خاورې ته راوړل کېږي. منګ او تاسې د غرو خلک یو، نوي په فلمونو او په ډرامو باندې عادت شوي یو، او اوس خو موبایلونه هم راغلي دي، ګرځنده تلیفونونه دي، په دې کې هم ډېر څه ګورو. منګ او تاسې هغه څه ګورو څه چې د پردې مخې ته دي، د پردې د شانه خبر نه لرو. دغه ډرامې او فلمونه چې جوړیږي او په هغه صحنه کې څوک موجود وي او چا لیدلی وي چې په دې یو پارټ باندې څو ساعته جوړیږي او بلکې ورځې په تېرېږي، او بیا هغه ډایلاګونه او هغه انځور چې دوی مخې ته راولي، نو بیا هیڅوک دا ډرامې ګوري نه، دا فلمونه ګوري نه، بیا پوهېږي چې د پردې شاته بل څه دي، حقیقت څه بل شی دی. نو نن زمونږ په خاوره چې لا هم روان دی کوم جنگ د افغانانو د وژلو، د افغانانو د خاورې ړنګولو، 15 کاله وشو، تکتیکونه دي بدلیږي، ډېر منظم شوی جنگ دی، ډېر په مهارت سره مخکې وړل کېږي. کله پکې روسۍ راولي، کله پکې انګریز راولي، کله پکې عرب راولي، کله پکې مولا راولي، کله پکې مفتی راولي، کله پکې طالب راولي، کله پکې د پاکستان پاک اسلامی فوج راولي. دا تکتیکونه دي بدلیږي. زما د خبرې مقصد د نن سبا د ټي ټي پی خبرې اترې دي او جرګې دي روانې دي، امن کمیټیانې دي او کشوګیر دی. زمونږ دا فرض دی چې تاسو ته خبره ښکاره کړو چې پې پوه شئ، نور مو خوښه خپله که کوئ یا که نه کوئ، همدغسې ښه یاستئ. ځکه چې مشهوره ده چې پښتانه په یو شي اتفاق لري چې اتفاق به نه کوي، او بېلګې ستاسو په مخ کې دي چې نن سبا ما درته وویل چې داسې یو وخت راغلی دی چې رسانې زمونږ او ستاسو په لاس کې دي، په کورونو کې دي، مفتیانو سره دي، طالبانو سره دي، غرنیو سره دي، شپنو سره دي، کروندګرو سره دي، خویندو میندو سره دي. نن چې په پښتنه خاوره کوم کارونه وشول او لا هم کېږي، دا په پښتنه خاوره نه و، دا ټول پلان شوي دي. طالبانو راغلل، غوښتل چې په سوات باجوړ وزیرستان کې شریعت راولي. فوج جنگ اعلان کاو، داسې جنگ یې وکړ، وژلې طالبانو، خو ویې وژه ولس یې داسې بمباري کړه چې لر و بر، چې نه ښځه
وبخله، نه ماشوم وبخه، نه سپین ږیری وبخه، نه ځوان وبخه، نه د ښوونځي زده کړیالان وبخل، نه د مدرسو طالبان وبخل. لره ور موږ او تاسې اورو په هلمند کې او په ننګرهار کې او په کندهار کې او په وزیرستان کې او په باجوړ او په کورمې او په سوات او داسې نورو ځایونو کې چې تاسې په خپله ګورئ یاست. یو یې معاف نه که داسې بمبار کړل چې هغه الوتکې چې هغه د پرمختللي دښمن د بمبارۍ دپاره یي ولس یې ورباندې بمباري که. زمونږ کورونه، زمونږ ښوونځي، زمونږ ډیرې، زمونږ جوماتونه، زمونږ مدرسې، زمونږ پیتاوي، زمونږ مارکیټونه، زمونږ بازارونه، زمونږ کروندې، زمونږ باغونه ټول بمبار کړل چې لا یې هم اوسېدونکي په نوره نړۍ یا په بله خاوره اوسېږي. په دې کې موږ په خپله هم لاس لرو. زمونږ ملایان، زمونږ سپین ږیري، زمونږ ملکان خپلې ګېډې پکې غوړې ساتي او جنګ په مخ کې وړي. تکتیکونه دي لکه نن چې کابل ته تللي دي او د ټي ټي پي سره خبرې کوي. نه دوی پښتانه دي، نه دوی د پښتنو په خوښه تللي دي، نه پښتانه د دې نه خبر دي. دا هغه کسان دي چې تربیه شوي دي، پردي پاله دي، پردیو پاللي دي، پردیو روزلي دي او د پردیو په خوښه تللي دي او د پردیو خبرې به کوي. نو دا هغه طالبانو چې بمبار شو وایستل شو، لاړل افغانستان ته وایستل، برې وبوتلل. هلته اسلامي نظام راغی، اسلامي امارت راغی، اوس د هغې په مټ باندې چونکې طالبان د دوی د سوري لاندې دي او باید هم وي چې دا 20-30 کاله د دوی په کور کې وخوړله وسکرله. نو هغه اسلامي او انساني لږ رویه ورسره ساتي کني. د هر طالب په زړه باندې چې څه دي هغه نو خدای ته معلوم دي. لږ لږ راپوه شوي چې نه پوهېږي هغه نو بیخي ژوی دی. چې کوم عقل لري او لږ علم لري او لږ د وطن او د قام او د ملت او د اسلام د قرآن او د حدیث علم یې درلوده، هغوی پوه شوي دي او پوهېږي. د چا هډوکی غوښه او وینه خو څه کوي چې هډوکی د دوی د دالو نه جوړ دی، نو هغه نه پوهېږي اوس هم. نو د دوی په مټ اوس لګیا دي د ټي ټي پي سره خبره کوي او ټي ټي پي غواړي چې بیا سولې ته راولي او بیا یې راولي. دغه لسګونه زره خویندې، میندې، سپین ږیري، علما کرام، طالبان، واړه او زاړه، د ښوونځي او زده کړیالان، واړه واړه ماشومان چې ووژل شو په درجنو درجنو، او بیا یې هغو ته هم ویل چې نور وځئ په دې غورونه او داسې نورې کیسې هم وشوې. اوس دا بیا راوستل څه معنا لري؟ په زرګونه کورنۍ د بمبار کړي، په زرګونه قبایل د ووژل او کورونه د کنډر کړل، مارکیټونه د کنډر کړل، کارونه د لاسه واخیستل، ځوانان د وطنه وایستل، څه لاړل خارج ته او څه چې په سند او په پنجاب کې پراته دي ستاسو ټټۍ پاکوي او یا تجارتونه کوي چې هغه به د وطن څخه غم وکړي. اوس بیا یې راولي، بیا به یې څه شته، بیا به یې په څه شي راولي. دا د جنګ تکتیک دی چې بدلیږي. عزیزانو، دومره درته وایم څوک چې زما په خبره پوهېږي چې دویم جنګ بلکې دریم جنګ هغه جنګونه چې هغه اپریشنونه چې درغلم او د غضب گزار او بیا درغلم او وبه مې ګوري او داسې نور دی هغه اپریشنونو ته ولې چې د ډالرو لارې بندې دي، بیا یو لار پرانیزي چې بیا پښتانه چې لږ پاتې دي بیا یې بمبار کړي، بیا یې ووژني، په تاسو باندې غږ کوو چې یو لاس شئ په هر قیمت باندې په خپله خاوره کې نور د جنګ مخه ونیسئ. زمونږ په خاوره کې چې شریعت دی په ټولې نړۍ کې نشته دی، په یو ځای کې نشته. نومونه به یې زه درته څه اوس اخلم، په یو ځای کې نشته دی. داسې شریعت په من کې دی او ټولو ته معلوم دی. خبره د شریعت نه ده، خبره د جنګ د تکتیک ده. تکتیکونه دي بدلیږي. څوک چې زما په خاوره د شریعت خبره کوي ځان پورې د وشرمېږي، ګریوان کې د وګوري چې په نړۍ کې څنګه شریعت دی، زما په خاوره څنګه شریعت دی. او دا ځینې شیان چې راغلي ستاسو د لاسه راغلي دي. دا پښتانه دي، دوی خپل دود لري، دستور لري. زما خپل لباس دی، زما خپله جامه ده،
ما باندې د عربو جامې مه تپئ، ما باندې د پنجابیانو د ایرانیانو جامې مه تپئ، موږ خپل لباس لرو. دا اسلام نه و چې موږ مسلمانانو، اسلام چې راغی بیا هم مسلمانانو، دغه مجاهدین به نه بیا به هم مسلمانانو، شرعي نظام به نه بیا به هم مسلمانانو. دا به ځي او راځي، خو موږ به هماغسې مسلمانان یو څنګه چې وو همداسې به یو. هیلهمند یم چې لاسونه سره یو کړئ او د دوی دا مخې ونیسئ. موږ په خپله خاوره باندې هیڅ یو فوجي نور نه غواړو، په هیڅ قیمت نه غواړو. موږ خپل امن په خپله ساتلی شو. موږ د خپلې خاورې په خپله وارثان یو. موږ په خپله خاوره خپل اختیار غواړو، موږ په خپله خاوره خپلې فیصلې غواړو، موږ د خپلې خاورې مدنیات په خپله ولکه کې غواړو. موږ د هیڅ چا بدماشیانې په خپله خاوره باندې نه غواړو. دا موږ ته خدای راکړي، دا موږ د چا نه په زور باندې نه دي اخیستي، چا په خیرات کې نه دي راکړي. سترګې ویښې کړئ، ویښ شئ، پاڅېږئ ځوانانو، لاسونه سره یو کړئ چې په هر حزب کې، په هر جماعت کې، په هرې پارټۍ کې یاستئ، یو بل ته لاس ورکئ، د ملي ګټو دپاره کار وکئ، ولس وژغورئ، قام وژغورئ. موږ او تاسې مسلمانان یو، د اسلام په نوم مو خلک تیر باسي. موږ او تاسې ته د اسلام په نوم باندې تل وژنې راغلي دي، تل داسې کارونه راغلي چې موږ یې په وژلي یو. موږ او تاسې هیڅ وخت اسلام نه پرېږدو. زموږ په هډوکي کې اسلام دی، زموږ په روح کې اسلام دی. اسلام په پنجاب کې باید نافذ شي، په ایران کې نافذ شي، په نورو ځایونو کې نافذ شي. زما په خاوره اسلام دی او وی به الله مو ښاد و آباد لره. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.